د غزني امنیه قومندانۍ له لوري په تیر 1404 کال کې شاوخوا 1000 کیلوګرامه نشه یي توکي، 25 زره نشه یي ګولۍ او مختلف النوع وسلې کشف او ضبط شوي. د غزني ولایت مقام ویان عزت الله سعیدي د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې په تیر کال کې د غزني امنیتي ځواکونو د نشه یي توکو په ګډون 119 میله بېلابېلې غیر قانوني وسلې نیولي چې په تړاو یې لسګونه کسان هم نیول شوي. در یک سال گذشته قماندانی امنیه بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع از جمله شیشه، هیروئین، چرس، تریاک و دیگر مواد مخدر را توسط پرسنل قماندانی امنیه کشف و ضبط نموده است. 2. همچنین در همین مدت یعنی در یک سال گذشته حدود 25000 قرص تابلت های نشه آور مختلف نوع کشف و ضبط گردیده است. 3. نیروهای مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه در یک سال گذشته 47 جریب زمین را از مربوطات این ولایت از وجود کشت کوکنار و بوته های بنگ پاکسازی نموده است. در یک سال گذشته تعداد 117 میل اسلحه مختلف نوع کشف و ضبط گردیده است. ښاغلي سعیدي زیاته کړه چې د تیر کال په موده کې د امنیه قومندانۍ له لوري شاوخوا 300 تنه مظنونین هم د جنایي جرمونو په تور نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. تعداد بیش از 300 تن به مظنونیت ارتکاب جرایم جنایی از سوی پلیس قماندانی امنیه بازداشت و پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیده است. ورته مهال د غزني اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له لاسته راوړنو خوښ دي او ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به له حکومت سره همکار وي. موږ خوشحاله له اسلامي امارت څخه هیله لرو چې نور هم له دې ټینګ امنیت راسي او هیله لرو چې امنیت لا قوي سي. د دې په ځای چې مطلب غیر قانوني خلک نیول کیږي یا وسلې قاچاقوي یا هم وسلې ګرځوي په غیر قانوني ډول، دا د ټولنې لپاره یو تهدید ده. نو ښه خبره دا ده چې دا ټولې ونیول سي او خلک یې محکمه سي لکه اوس چې سوي هم دي. نو موږ الحمدلله په دې باره کې هیڅ مشکل هم نه لرو او خوشحاله هم یو له اسلامي امارت څخه. د امارت نه مو داسې د نظام نه مو دا هیله دی چې دوی دلته په دې هیواد کې مثلا کوم هغه غیر قانوني وسلې چې دي په هغې باندې چې مثلا جرمونه او مثلا هغه څه ترسره کېږي، غلاوې او نورې داسې پیښې اختطافونه دا ترسره کېږي. تر اوسه پورې الحمدلله په غزني کې موږ دومره شهیدان نه یو، خو بیا هم هغه غیر قانوني وسلې چې مثلا دلته په دې هیواد کې په داخل د شهر کې مثلا په ولسوالیو کې شتون لري، هغه باید دوی ترلاسه کړي او دوی باید هغوی تصفیه وکړي. سعیدي وایي چې همدارنګه د غزني امنیه قومندانۍ د تیر کال په موده کې د شاوخوا 12 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي توکي، 2 میلیونه افغانۍ نقدي پیسې، 83 رادې مختلف نقلیه وسایط، 290 مختلف موبایلونه له غلو څخه نیولي او خپلو اصلي مالکینو ته یې سپارلي.